ګلبدین نایب وایي محمد نبي، رشید خان، اصغر افغان او سمیع الله شینواری د ISI یا د پاکستان استخباراتي ډلې لخوا په لوبډله کې شامل شوي دي. چې نور یې څه ویلي دي راځو دغه ویډیو ته. خو مخکې له دې چې ټولې خبرې درته وړاندې کړو، که هر چا ایران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. نړیوال جام پای ته رسیدو او په دغه نړیوال جام کې افغانستان د کومې لوبې بریا نه ترلاسه کول او همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی چیرمن او په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال کرکټ بورډ ته د بورډ د ممبر په توګه راتلو وروسته په کرکټ کې ډېر بدلونونه راغلي دي او ډېرو خلکو له رسنیو سره د حقیقتونو د خپرولو په اړه پوسټونه کړي دي. خو تازه اوس د ملي لوبډلې لوبډلمشر ګلبدین په خپل رسمي ټویټر باندې په خپل یو ټویټ کې لیکلي دي چې له ملت سره په وروستۍ ناخوالې او د دغه ناخوالو د حل لارې زر شریکې کړي. په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د لوبډلمشرۍ ستر مسؤلیت ګلبدین نایب ته سپارل شوی و. خو کومې هیلې چې له افغان لوبډلې څخه په نړیوال جام کې کېدې هغه ډول لوبې ترسره نه شوې او ځینې لوبې خو داسې هم وي چې افغانستان ګټلې لوبې وبللې، خو لا هم ډېر څه شته چې ملت ته روښانه نه دي. ګلبدین په خپل ټویټ کې لیکلي دي: ګرانو هیوادوالو، د دې لپاره چې ملي لوبډلې د کپتان چې یو ستر او یا لړی مسؤلیت دی په پوره توګه درناوی شوی، د ټول ملت سره به په وروستیو ناخوالو او د هغه لپاره د حل په لارو خبرې شریکې کړم. تل دې وي افغانستان. ځینو نږدې سرچینې دا هم ویلي دي چې ګلبدین نایب ویل چې له پاکستان د لوبې ګټلو وروسته دوی په سرو سترګو ژړل، خو محمد نبي، رشید خان، سمیع الله شینواری، اصغر افغان خوشحالۍ کولې. همداراز د یادونې وړ ده چې ځینو سرچینو دا هم ویلي چې یادو څلورو لوبغاړو قصداً لوبه نه کوله او په هره لوبه کې د ماتې خوړلو وروسته به یې خوشحالي کوله. ځینو سرچینو دا هم ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان سفیر چې هغه مهال د کرکټ بورډ ممبر لا هم نه و ټاکل شوی، له یادو څلورو لوبغاړو سره به یې خبرې کولې او په کرکټ کې ټولو دسیسو شاته د عاطف مشال لاس پروت دی. د یادونې وړ ده چې په هفته بالام هم د یو کال لپاره بندیز ولګید. هغه په خپل پوسټ کې عاطف مشال ته ګوته ونیوله. تجملک عالم هم په عاطف مشال پسې پوسټ کړی و. همداراز سرفرست پخوانی اجرایه رئیس اسدالله خان هم د حقایقو د خپرولو خبر کړی و، خو زیات امکان دا و چې عاطف مشال په اړه ځینې حقیقتونه څرګند کړي او همداراز نور هم ډېر څه روان دي چې تر شا د عاطف مشال لاس دی. یو شمېر کسانو دا هم ویلي دي چې عاطف مشال چې په پاکستان کې برخاله افغان سفیر دی، سفارت یې پرېښی دی او په کابل کې ناست دی، د کرکټ په چارو کې لاسوهنې کوي. خو اوس خبره ټوله ملي لوبډلمشر ګلبدین نایب ته پاتې ده چې هغه به د وروستیو ناخوالو په اړه کوم حقیقتونه ملت ته روښانه کړي او دا چې حل لاره به یې څه وي وروسته به معلومه شي. باید یادونې وړ ده چې نن ورځ د ګلبدین نایب پر ځای رشید خان ارمان د درې واړه فارمټونو لوبډلمشر هم وټاکل شو.